د پښتو ژبې یو مشهور اداکار طارق جمال چې د روخانی په نوم باندې په پښتو ډرامو کې ډیر زیات مشهور او یو لوی نوم یې جوړ کړی، هغه نن سبا په څه حال دی او چرته دی. که تاسو د مکمل معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ او د هغه د ژوند په باره کې معلومات اخیستل غواړئ، نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هر ویډیو تاسو ته په اسانۍ ضروري. قدرمنو، طارق جمال چې د پښتونخوا په رجړو 400 کې د هغه پیدایش شوی او د ډرامو فیلډ ته ډاکټر اعظم راوستی و. طارق جمال په یو انټرویو کې ویلي و چې ډاکټر اعظم صاحب زما د تره زوی و چې لومړی ډرامه یې په طارق جمال باندې جوړه کړې وه چې په هغې کې د پی ټي وي نه طارق جمال د یو مغرور کردار ادا کړی او هغه کردار یې دومره مشهور شو چې د خلکو زړه او ذهن کې کېناستو او هر چا به بیا ځان ته روخانه ویلو. طارق جمال د دغه ډرامې نه پس په ډیرو ډرامو او فلمونو کې هم کار وکړو او د پښتو انډسټرۍ کې ځان ته یو نوم جوړ کړو او ډیره موده یې په پښتو انډسټرۍ باندې راج وکړو. خو یو وخت داسې راغی چې نن سبا روخانه د سکرین نه بالکل اخوا شوی دی او اگر که د ایکټینګ هلې ځلې جاري هم ساتي، خو ډیر زیات نه راڅرګندېږي او لویه وجه یې دا ده چې هغه وایي نن سبا خلک معیاري کار نه خوښوي، خو چې کومو فلمونو کې ډانسونه وي هغه خوښوي. په دې وجه باندې د یو تجربه کار او یو نوي هنرمند ترمنځ هم فرق ختم شوی دی. طارق جمال وایي چې په یو وخت کې به ما اسماعیل شاهد او علمزیب مجاهد او ورسره یو څو نور اداکارانو په سی ډي ډرامې جوړولې، خو زموږ دا مقصد و چې خلک په کورونو کې دا ډرامې وګوري، ځکه چې خلکو به هغه وخت په کورونو کې د انډیا فلمونه کتل په سی ډي باندې. نو بیا زموږ دا مقصد و چې خلک نور د انډیا فلمونه ونه ګوري او د پښتو ډرامې وګوري. خو بیا داسې خلک په دې ډرامو کې راغلل چې ډرامو له د فلمونو رنګ ورکو او بې حیایي پکې شروع کړه او هغه ډرامې بیا کور کې د کتلو لایق پاتې نشوي. نو په دې وجه باندې هم د زیاتو خلکو د هنرمندانو نه زړه وټکېدو. اداکار طارق جمال نن سبا په پېښور حیات آباد کې ژوند تیروي او پښتو ډرامو او فلمونو کې د نه راتلو لویه وجه دا ده چې نن سبا په ډیرو کمو پیسو باندې نوي کسان په ډرامو کې کار کوي او یو ښه اداکار ته باید پوره رقم ورکړل شي، خو ډایرکټران نن سبا ښه اداکاران په ډرامو کې نه اخلي او د کمو پیسو والا اداکاران خوښوي. نو قدرمنو، د طارق جمال د ژوند ټول حقیقت هم دومره و چې ولې پښتو ډرامو ته ډیر ناراضي او هغه نن سبا چیرته ژوند تیروي. امید لرم چې تاسو به دا معلومات او دا ویډیو خوښه شوي وي. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.